مخې ته روان دی دعوت. الله اکبر. او دعوت څوک ورکوي؟ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء لګېدی، نو څومره واضح خبرې به یې ورته کړي. قوم چې چلو کو جواب یې ورکو، ارمان چې هغوی جواب نه یې ورکړی، ځکه چې دې جواب ورکولو نه ورکول څه اغوره و. عجیبه جواب یې ورکو. څه ورته وایي؟ انک لانت الحلیم الرشید. ښه لکه یوازې په دې موږ کې ته پوهی، بس موږ نه پوهېږو، موږ قمقلان یو. سبحان الله. داسې خبره ده که لکه څوک چې زموږ خبره کوي بلکل چې سړي د قرآن او حدیث وي، هغه دغه وایي ورور وایي زه تا ته څه ښکاري، څه هندو یم څه. او زموږ د پلار نیکه کافران وي. یوازې ته مسلمان ناغلی چې ته په مسله باندې پوهېږې او زه پرې نه پوهېږم، لکه هغه ورته وایي زه د قرآن او حدیث ښه یم. ما خو ته دا نه دي وایي چې ته کافر یې، ته هندو یې. دې چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي، بدې نه دي ورته ویلي. خو د الله بندګي کوئ، دا څه چې تاسو کوئ دا پرېږدئ، لمونځ اودس کوئ. دوی ورته وایي ته جو په موږ کې هوښیار خود هوښیار دی. الله سبحانه تعالی چې ورته دا نبوت ورکړی دی، نو دی څه دی؟ هوښیار دی. او چې نن سبا یو سړی عالم ته وایي چې ښه ته هوښیار یې، نو دی هوښیار. الله چې ورته علم ورکړی نو هسې ولا نه دی ورکړی. مخې ته د خطیب الانبیاء دعوت روان دی. ډېر عجیبه خبره ورته وکړه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. زه څه غواړم؟ اصلاح غواړم. څومره چې زما طاقت دي. غټې فایدې دي په دې وړه جمله کې. اولنۍ فایده هغو ته شعیبه قوم تباه کې ټول جدا کې. خلک اتفاق راولي او ته راغلی توړ راولي. خلک څه راولي؟ جوړ راولي. نو دا یو نسب دی، یو خاندان دی، ته نښته اوس موږ جیلې نه خرابې هغو ته نه خرابوم، زه خو اصلاح کوم ستاسو. ان اريد الا الاصلاح. نه مال غواړم، نه پیسې غواړم، نه نسب غواړم، نه مشهورتیا غواړم، نه واده کول غواړم، نه نور څه مقام غواړم، زه دغه غواړم بس. ان اريد الا الاصلاح. موږ هم دغه وایو الحمدلله بتوفیق الله. که څوک زموږ خبره واوري او هغې ته په هره طریقه باندې هغې ته یو لباس ورغوستی چې دا خبره چې دې عالم کړې ده، نو دې چې دې موږ خرابوي، زموږ په علاقه کې تفرق پیدا کوي، او دې چې دې نه د خلکو دین خرابوي، او دې په خلکو باندې مذهب ګډوډ کوي، دې په خلکو باندې دا کوي دغه کوي. نو موږ هم هغه خطیب الانبیاء جواب ورکو ان اريد الا الاصلاح. بس موږ اصلاح غواړو. او دا نظریات ساتي. وما توفیقی الا بالله. او زه نشم کامیابېدی مګر کله چې الله وغواړي. ګوره پیغمبر دی خو خپل څه زور یې نشتی. په دې خبره کې دننه اثر اچول او دا زړونه مایله کول حق طرف ته، دا د چا کار دی؟ دا د رب العالمین کار دی. وما توفیقی الا بالله. دا به هر داعی خپل منهج کې دا خبره ورچي چې ورور وګوره دا خبره یې د ساته د الله د توفیق نه بغیر ته هېڅ هم نشي کولی. دوی جواب ورکړو او بیا زه یم چې ارمان چې جواب یې نه ورکړی، دا جواب د هغوی ډېر وران جواب دغه مخکیني نه ورانو. یا شعیب، ای شعیبه چې ګوره دې پرې بس څه وایي؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. ستا به د خبرو موږ نه پوهېږو، ته څه خطیب الانبیاء دغه به خبره باندې دوی پوه نه شو، نو پوه شي د قوم کې چې چل دی دغه وایي څه ووایو، دغه څه ووایي والی. نن سبا موږ یو سړي ته کینو 10 ګنټې تقریر وکړو په پښتو ژبه کې، وګوره الله دا وایي، وګوره پیغمبر دا وایي، وګوره الله دا وایي، وګوره پیغمبر دا وایي، وګوره الله، وګوره پیغمبر. د بغیر څه ووایو نو پته نشته. عجیبه خبره. په پښتو کې د خبره کومه، د عربي هغه آیت ته ترجمه کومه، حدیث ته ترجمه کومه، بیا راته دا وایم که سوال دی اشکال دی وکړه، بیا راته دا وایم چې که بل ټیم راځي راشه، که موږ سره کښېنې کښېنه. او دې په اخره کې لنډ څه ووایي؟ څه ووایي؟ دا څه ووایي باندې سړي له سخته غوسه ورځي. ولې؟ ته اوس لاړې په دغه پسې، په ټیکهدار پسې، کمپنۍ په منیجر پسې لاړې. وروره که موږ سره کار کې 10 ورځې میاشت کار چې ته وکړې د سهار نه پلاني ټیم پورې دا کار به وي، نو تاله به موږ 4.5 زره تنخوا درکوو.
او ټیم چې نو سره ولګو نو تنخواه به دې 15,000 سوي دې سوي موږ به نه پوهیو چا دې ویلي په دې کې چا نه دي چې سوي او د دین واضح خبرې چې راشي نو وي سوي. وګوره شعیب علیه السلام دې قوم ته څه عجیبه قوم دی چې د په خبرو تاسو پوه نه شوئ نو چا په خبرو به تاسو پوهیږي. ما نفقه كثيرا مما تقولون یا ډېرې خبرې ستا ګوره موږ نه پوهیږو په دې باندې. بیا مخې ته څه بدتمیزه خلک وو چې صرف په دې باندې اکتفا ونه کړه وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا او په موږ ټول کې خو ته یو کمزوری سړی ته څوک چې موږ ته نصیحتونه کړي. دا د دې باطل پرستو کار دی چې د هغه سړي خبره ډېره ښه دی چې هغه زورور دی. څه عجیبه تلي دي د دې جاهلانو سره. خبره د چا برابر ده چې زورور دی، خبره د چا برابر ده چې ښکلی دی، خبره د چا برابر ده چې نومونه د نوم سره ډېر لګېدلي مفتي او شیخ القرآن او شیخ الحدیث او پلانې او علانې او دا د خبره زورور ده. خبره د چا برابر ده وروره و چې زموږ د علاقې مولای. خبره د چا برابر ده چې د فلاني مدرسې نه صرف فارغ دا کمې تلي تاسو لګولي. خبره د چا برابر ده چې ډېر خلک پې عمل کوي. اوس دې کې شعیب علیه السلام ته وګوره څه خیال شعیب علیه السلام ملګري و ډېرې کې د قوم په مقابل کې ډېري قوم ډېر دی که نه نو بیا به داسې وایو چې دا قوم په حق د خو الله خبره کوي دا وایي. دا تله نن سبا ډېرو خلکو سره ده. نه صحیح ده تاسو چې دا وایي چې مانځه کې رفع الیدین کوي پاکستان کې خو څوک نه کوي. داسې یو مضبوط دلیل یې راوړی نو ته به په دې باندې قیامت پر ورځ بچ شي چې الله دوی چې فلاني زما پیغمبر به طریقه د عمل نه کوي یا الله په پاکستان کې به چا عمل نه کوي موږ به نه کوو. زه صحیح د جنت ته پاکستان پسې روان یم. دې څه به ته ووایي شراب دې څکل الله وایي ولې یې څکل یا الله ډېرو خلکو څکل چې بس ما ورسره مې راکړي بوتل به ورسره څکم. زه صحیح ته به ډېرو خلکو پسې روان یم. بچ به شي بچ کېده صرف او صرف په قرآن او حدیث باندې. الله دې موږ قرآن و حدیث باندې مضبوط ساتي او الله دې موږ په قرآن و حدیث باندې پوه کړي. خبره مخې ته روانه ده ولولا رهطك لرجمناك او که ستا دا قبیله نه وی نو ته موږ پوخا په کاڼو ویشتلی موږ به مړه کلی وی. د قبیلې احترام یې کوو. احترام د چا دی؟ د قبیلې احترام شته خو د رب العالمین احترام دی نشته. یاره دا پلانې مولوي صاحب ګډې وړې ډېرې وي خو که دی زموږ د کلي نه وی ده ته ما چل خولی وی لکه دې باندې ته عزت کوې د خپل کلي د لاسه چې ستا په نسب او ستا په قوم کې او دې ته نه ګوري چې را کومې خبرې کوي داسې دي. زموږ د قوم او د نسب سره څه کار زموږ خو کار دې سره په انډیا کې یو مولا لګیا د حق خبره کوي نه به منو. په امریکا کې یو عالم لګیا د ښکلې خبره کوي د قرآن او حدیث نه به منو. یو بنګالي را سره ملاو چې قرآن او حدیث خبره کوي موږ منو. زموږ د قوم او د نسب او دې سره څه کار زموږ کار څه سره دی؟ زموږ کار خو د حق سره دی. بیا ورته مخ دې سوی وما انت علينا بعزيز. نه ګورې ته په موږ باندې هېڅ ګران هم نه یې چې موږ باندې ډېر ګران یې نه زورور یې داسې او نه سره زموږ محبت شته خو صرف دغه قوم دی دی قوم د لاسې چې دی نو موږ تا ته څه نه وایو. نو هغه خو خطیب الانبیا دی دغه جواب به هم بیا ډېر فصیح او بلیغ جواب هغه وله جواب ورکړو یا قوم اے قوم زمان ارهطی اعز علیکم من الله. قوم زمان تاسو ته ګران دي د الله نه نسب زمان تاسو ته ګران دي د الله نه. د الله قدر وکړئ د الله احترام وکړئ د الله لحاظ وکړئ. تاسو لګې په قوم پورې ښه دی چې که ستا قوم نه وي ته موږ ویشتلی وي ته موږ مړ کلی وي. واتخذتموه وراءکم ظهریا. د الله سره محبت او د الله عزت او د هغه بندګي کول هغه تاسو شاته ویشتي دي بې ادبه یې تاسو. ان ربي بما تعملون محيط. زما رب هر هغه سره ګیر کړي دي کوم چې تاسو کوئ بېغمه شي دې به سره حساب کړي. دعوت روان دی په کلونو دعوت دی قوم بس دې شی دی چې زړونه ګټه شوي دي بس هغه به دغه خبره کوي زموږ پلار دې که نه پوهېدو شو دغه دا وړ دلیل ما سمعنا بهذا في آبائنا. زموږ پلار نیکه خو دا خبرې نه کولې ولې پلانې صاحب یاغ صاحب چې و خلاصه مونې خو هغه نه ورتله هغه دا خبرې کړې څومره غټ مولا و د هغه څومره غټ پټکی و او څومره غټ مولا و
څومره خلک به هغه پسې راتلو پلاني علاقې نه به خلک به پسې فتوو له راتلو او څومره غټ مولا ته اوس وایي چې د یو ځای کې به دی وایي څومره علم ورسره او څومره غټ مولا و څومره به خلکو دا قدر کوو څومره غټ مولا و په هغه کې دا په یو ځای کې دا ونه چې څومره غټ مولا و قرآن او حدیث له ورتلو هېڅ ولم نه ورتلو خو په دغه باندې دوی صفتونه کړي هغه خو دا خبرې نه وي کړې دا دلیل نه دی د قیامت په ورځ به ته نشي بچ کېدی چې پلار زه صحیح ده ته یو سړی راشي ما سره خبره کوي چې ته داسې کار وکړه دا طریقه ستا غلطه ده زمولې غلطه ده وایي ځکه چې الله داسې ویلي د الله پیغمبر ویلي خبرې تحقیق او خبره خو صحیح ده په زړه کې مې وایي چې زما هغه پلار الله دې وبخي ابه دې مسله نه وپوه شي اوس الحمدلله دین چې دی ښه خور شو بل دې ټکنالوژۍ سره ښه مخې ته لاړ علما الله ډېر کړو کتابونه ډېر شو د یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ څه شو اسان شو اوس مثال کې یو ملا دی په یو علاقه کې په پښتونخوا کې یو مسله ورته راغله د غریب سره په المارۍ کې محراب کې چې کوم المارۍ ده په کې د شمار څلور کتابونه پراته دي او دا مسله په دې کتابونو کې نشته دې به څه کوي خو څه ګډوډه خبره به کوي نه ځکه چې په دې څلور کتابونو کې خبره نشته خطو ته بل مولوي سره ټلیفون وکړه کنه ټلیفون شته څه نشته ورته ولاړ شي په خبر ته اوس د سوات او دیر نه او دغه علاقو نه سړی روانېږي په خبر ته به تللی شو سړی چې په اسانه سره پیسې هم نه وي لارې هم برابر نه وي وسایل هم نه وي چې تا په خبر ته زر ورسېږي ته د مولوي صاحب نه تپوس وکړي بلکې د بل کلي ته نږدې کلي ته هم نشي تللی نو مسله به د هغه څه شوه هغه ګډوډه وه وروسته یو عالم راغی دا مسله هغه ته معلومه هغه واضحه کړه نو اوس موږ دته څه وایو چې موږ د هغه نه ده اورېدلي بلکې د هغه دپاره به د بخانۍ دوا وکړو او د ده به شکریه ادا کړو